الصلاة والسلام څخه یو چا پوښتنه وکړه چې د تراویح د فضیلت په هکله باندې څه وایه؟ فقال علیه السلام یخرج المؤمن ذنبه في اول لیلة کیوم ولدته امه. د اول شپې تراویح که چا وکړلې داسې د ګناه څخه پاکېږي لکه یو کوچنی چې د مور څخه تازه وزېږي. وفي لیلة ثانیه په دوهمه شپه تراویح که چا وکړلې یغفر له ولابویه ان کان مؤمنین، ده ته خدای بخښ کړي او د ده مور پلار ته خدای بخښ کړي. وفي لیلة الثالثة که په درېیمه شپه تراویح د روژې مبارکې چا وکړلې ینادي ملک من تحت العرش، د عرش عظیم لاندې یو ملک غږ پر وکړي وایي استأنف العمل، عمل دې راوګرځوه غفر الله ما تقدم من ذنبک، هغه مخکني ګناهونه خدای تعالی عز وجل در وبخښل. وفي ليلة الرابعة له من الأجر مثل قراءة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. که څلورمه شپه تراویح چا وکړلې دومره ثواب لري لکه سړی چې تورات و انجیل و زبور و فرقان قرآن عظیم شان څلور سره کتابونه خلاص او ختم یې. وفي ليلة الخامسة پنځمه شپه که چا تراویح وکړلې اتاه الله تعالی مثل من صلى في المسجد الحرام ومسجد المدینه ومسجد الاقصى، لکه سړی چې په مکه شریفه کې لمونځ وکړي، لکه په مسجد نبوي کې چې لمونځ وکړي، لکه په مسجد اقصی بیت المقدس کې چې لمونځ وکړي. وفي ليلة السادسة که په شپږمه شپه چا تراویح وکړلې اتاه الله تعالی ثواب من طاف بالبیت المعمور، دغه ثواب لري لکه سړی چې پر بیت المعمور باندې چې د ملوکو کعبه د په څلورم اسمان کې لکه پر هغه چې طواف وکړي. ویستغفر له الصلاة والسلام څخه یو چا پوښتنه وکړه چې د تراویح د فضیلت په هکله باندې څه وایه؟ فقال علیه السلام یخرج المؤمن ذنبه في اول لیلة کیوم ولدته امه. د اول شپې تراویح که چا وکړلې داسې د ګناه څخه پاکېږي لکه یو کوچنی چې د مور څخه تازه وزېږي. وفي ليلة ثانیه په دوهمه شپه تراویح که چا وکړلې یغفر له ولابویه ان کان مؤمنین، ده ته خدای بخښ کړي او د ده مور پلار ته خدای بخښ کړي. وفي ليلة الثالثة که په درېیمه شپه تراویح د روژې مبارکې چا وکړلې ینادي ملک من تحت العرش، د عرش عظیم لاندې یو ملک غږ پر وکړي وایي استأنف العمل، عمل دې راوګرځوه غفر الله ما تقدم من ذنبک، هغه مخکني ګناهونه خدای تعالی عز وجل در وبخښل. وفي ليلة الرابعة له من الأجر مثل قراءة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. که څلورمه شپه تراویح چا وکړلې دومره ثواب لري لکه سړی چې تورات و انجیل و زبور و فرقان قرآن عظیم شان څلور سره کتابونه خلاص او ختم یې. وفي ليلة الخامسة پنځمه شپه که چا تراویح وکړلې اتاه الله تعالی مثل من صلى في المسجد الحرام ومسجد المدینه ومسجد الاقصى، لکه سړی چې په مکه شریفه کې لمونځ وکړي، لکه په مسجد نبوي کې چې لمونځ وکړي، لکه په مسجد اقصی بیت المقدس کې چې لمونځ وکړي. وفي ليلة السادسة که په شپږمه شپه چا تراویح وکړلې اتاه الله تعالی ثواب من طاف بالبیت المعمور، دغه ثواب لري لکه سړی چې پر بیت المعمور باندې چې د ملوکو کعبه د په څلورم اسمان کې لکه پر هغه چې طواف وکړي. ویستغفر له کل